یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو انساني شکل کې و. نو حضور پاک ته تپوس وکړ جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسوله یم ولې وی نن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خفه شوم ډېر چې دې ته به هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. وی جبریل دوزخونه که دوزخه وی نه اوه دوزخه دي اوه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وی د الله رسول ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دو قسمه دی یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري لکه کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي در سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لمته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې لیکن لنه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي پټکې دې هم وي ګیره دې هم وي هر څه دې وي خو چې د لنه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي. دا منافق دی دا خطرناک شی دی دی به لاندې درجه کې. دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ده. اوس دا د انجیو دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډی په ګیټۍ ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او ته څه کوم خو د کور کار کوم کنه وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي کنه خطاړو بار وځي نه نه به دې کور کې هم کنه زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن پورونو کې کښېنه ولا تبرجن تبرج اوزیر وځه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نو دی نه ولې نو خاوند راوړي کنه خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وی ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ګوره اوس ښه دی تخریب دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی والا ورکوي سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پته په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځه په دې پوهېونه چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی هیله ورته یې ته غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره رادننه شوه اخري خو بر په صحرا سري کنه رادننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او دا خبره خو دې ټیک ده چې ما د غوا کې فرق نشته اوس تا او د خره کې څه فرق ده دا خرم بار ګرځي دنیا اینې او تم بار ګرځي دنیا اینې د خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بار ګرځي. څلو سره هلکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه لري هم آزاده او تم آزاده هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت ته کور ته راشي هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم. نو تا او دې خره کې څه فرق دی وی د انجیو جنۍ پټه په سر کړو غرې وایي دا به خبرې به راته په ذهن کې کوي کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلی خلک کم خوا لاړله ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخېږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلک دي ځي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت ته د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا
شریعت تا د تجارت نه منې کوي، کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي، دا نه جوړه د موټر نه دی نه منې کوي، 3 وال صحابه سره وخانو دا موټر د کور نه دی نه منې کوي، ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه. هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه نه منې کوي. د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دی حضرت عثمان صاحب څونه مالدار، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د هغه روپۍ به زنګ کېږي، نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی، دونه وي نو په میدان به یې واچولي نو اوښان به یې پرې ګرځول، په هغې به یې صفا کول. عثمان صاحب دونه مالدار. نو د خلکو دا خیال دی چې کنې که ما چې ته په بچي علم وکړو یا ږیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړ یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم، نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم. نه ولې موږ به ډوډۍ نه خورو، ته به نه خورې، دا ملا به نه خوري، دا خلک به نه خوري، د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې، موږ به نه تېرو. دا غلطې خبرې دي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروړه درهم پراتو، درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته. دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو، څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي. مال ګټل منع نه دي، تجارت کول منع نه دي، خو خدای باندې ری. یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي و، لور سرتک به و لورو، او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولیده او تپوس یې ترې وکړه چې ویې کتل په یو ښایسته باغچه کې ګرځي او مزید چرچې خوشحاله دی. ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې؟ وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي. اوس څه کوې؟ اوس څه کوې؟ هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي. دا ملا صاحب راویښ شو، چې راویښ شو د لور کور ته لاړ، ښځې ته یې وله ور وډباو. وی یاره یو تپوس ته نه کوم، ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید ښایسته سپینو جامو کې په باغچه کې، او دا د جنت نښې ښه که یو مړی دې په سپینه جامه کې ولید، دا د جنت نښې، د اسلام نښې. برقه بن نوفل متعلق خو هغه زمانه کې مړ و چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته ووایي چې ایمان راوړی. نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو، وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم. او دیم ویلي چې دا کومه تاله څوک راغلي دي په غار حرا کې، دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله، او تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی، نو کوم ځای دی ورقه؟ حضور پاک ورته ویل ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی، او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید، دا د ایمان نښې. نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور، وی ستا د خاوند څه عمل کو؟ ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي، وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي. یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی، دغه مونځ او دس پرې کړو سټکې و، نور څه عمل خو نشته. یاره یو 2 عمل یې دي. یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به یې رابرو، نو چې بانګ به ووې نو سټک به یې اوسپنه نه برو، غاړې ته به یې کېښود، جومات ته به روان شو. نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود. لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی، ودرېږه راوخو به بروم که نه، ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده، دا رانه یخېږي، مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته، دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي یا سکاره خرابېږي، دا به نیغ کم نو بیا به لمونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابرو بیا نه بس کې به یې ښود او مانځله به روان. دا د الله نوم دې ته وایي. او دویم څه؟ دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو، امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې، نو ده ته به ښکارېده، نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي، ارمان چې مالدار وي، ارمان چې اوزګار وي، نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي. خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه، نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي، لاسونه مې خوږېږي، نو بس وده شمه نو راپاسم سهار مانځله ځمه. الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم.
الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه وو او لږ مالدار وې نو ما به هم د شپې عبادت کو نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واورېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه لمونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکو د احمد ابن حنبل ګاونډي په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته درسئ هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم دا هر څه خو چې بانګ ووایي او د تاواز شو الله اکبر او د ته وایي چې حی علی الصلاة باس دې وخت کې که ستا د زرګونو روپو هم تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په مټه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړې په بلې باړې ته سورې وکړه چې بل خوا زه باندله د خدای اواز درکړه د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورې پوټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ریلوې کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا چې تا کومه کامیابي غواړئ هغې له راځه منډه وه منځله د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام وکړو منځه ته ودرېږه نو مونږ څوک نه منې کوو افسر هم شه ډایرکټر هم جوړ شه ډاکټر دې هم زوی جوړ کا انجینیر دې هم زوی جوړ کا کارخانه هم جوړه کا لس موټرې والا لس بنګلې جوړې که نه منې کوو شریعت نه منې کوي خو الله مه هېروه مونځ مه هېروه خدای مه هېروه نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبې طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجره خو چې جبریل علیه السلام دا خبره وکړه د رسول الله مبارک رنګ بدل شو جبریل علیه السلام لاړ او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله به راوته مونځ به یې کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونځ به یې کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو صحابه حیران دي چې خدای دا په نبي علیه السلام څه چلو شو نن خو درېیمه ورځ ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض لمونځ کوي کوټې ته منډه وایي دا څه چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله السلام علیک یا رسول الله د الله رسوله په تا دې سلامي جواب یې ورنه کړ دننه به یې وعلیکم السلام ویلي خو ووی نه رولول ابوبکر صدیق درې اوازه وکړه شریعت کې هم دا دي چې درې اوازه دې چاته وکړله جواب یې درنه کړ بیا ده واپس راغله حضرت عمر صاحب ته ویم عمره حضور پاک دا څه چل شوی چا خفه کړی دی چا ستغه ویلې د څه مسلې څه ده فرض مونځ له روځي او مونځ وکړي او نیک په منډه جومات ته کوټې ته ځي او ورځان پسې بند کړي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغې خو جذباتي و هغه هم درې ځله سلام واچو جواب میلو نه شو سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وي چې دا زموږ د اهل بیت ونه ته ورشه هغه ورغې درې اوازونه یې وکړل هغه ته هم جواب میلو علي صاحب ته ویرتې زومه مې او تر زوی مې ماشومې دې ته ورشه هغه درې ځله سلام واچا ته هم جواب میلو نه هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازې ووهله جواب ونه شو په درېیم ځل ورته وی بابا الله رسوله فاطمه ما ته ورکوله وکړه دروازې ورته کولو دورې و یوه ننوته نن درېیمه ورځ ده درېیمه ورځ چا سره خبرې نه کوې بیبیانو سره نه میلاویږي او چې مونځ وکړې فوراً کوټې ته راځي څه جل شوی چا تکلیف کنځل څه شوي دي
حضور پاک ورته قصه وکړه، وی زما امت کې کوم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرېږدي. نو فکرمن یم د امت دپاره. فکر چا دپاره شو؟ امت دپاره. دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوت خانه کې کومه او دا چې مونږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو، ځان له ځای ورته وایو، دې کې ناست یم ورته. الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا. در به کم کې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کوم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به ودرېد الله ته متوجه شو در به کم. نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کوم څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګند ترې لرې شي، خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي. خو د هغې نه مخکې هم ګوره ډېر غمونه شته، ځنکدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا، تو کامیابي غواړې په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک که عقیده خرابه لرې کړه پاک یې وساتله او عمل یې پاک که او اخلاق یې ښکلې کړل. وذکر اسم ربه خدای یاد که مونځ یې وکړه دا پاک سړی دی. لیکن الله بیا وروسته څه وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا. دا نه و چې دنیا کسب کې، نه نه د دنیا کسب خو جای دی. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا په آخرت غوره کې. دا نه و چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې، نه 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 دنیا په چا غوره کې؟ په آخرت. د آخرت د ګټې وخت کې هم دوکان نه بند دی، د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی، د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نیغ تېرېږي، هلته جمع ولاړه ده. والآخرة خیر و ابقا. الله وی آخرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه. دا خو لږې ورځې د تېرې به شي، د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی. دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی، دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړی. زما رونو موږ به دنیا هم کوو، د دنیا تجارت به هم کوو، خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو. آخرت به اول نمبري، دنیا به دویم نمبري.